السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زمونږ خبري ناستې ته ښه راغلاست. په نننۍ ناسته کې به لومړی د صنعت او سوداګرۍ وزارت محترم معین صاحب د وزارت د یو کلنو کړنو په اړه باندې معلومات ورکړي او اخر کې به بیا د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. نو په پیل کې په ډېر درنښت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له مرستیال محترم مولوي صاحب قدرت الله جمال نه هیله کوم چې د موضوع په تړاو خپل معلومات وړاندې کړي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم سمګانی صاحب او د رسنیو دفتر اراکینو او راغلي جورنالستانو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. غواړم د صنعت او تجارت وزارت په رابطه باندې د 1401 کال گزارش و راپور خلاصه تاسو ته وړاندې کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. د صنعت او سوداګرۍ وزارت لاسته راوړنو گزارش. دا گزارش په لاندې 5 برخو کې ستاسو حضور ته وړاندې کیږي. اوله برخه د تجارت. په تیر یو کال کې د افغانستان اسلامي امارت په دې وتوانېده چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان صادرات 2 میلیارډ ډالرو ارزښت ته ورسوي. دا یو بېساري او تاریخي لاسته راوړنه ده. که د سږ کال ارقامو ته له تیر کال سره مقایسه کړو 1.15% ډېر شوي دي او که له 1399 کال سره یې مقایسه کړو نو 1.6% ډېروالی راغلی دی. په دې برخه کې د افغانستان اسلامي امارت یو له اساسي اهدافو څخه د تجارتي بیلانس رامنځته کول دي چې خوشبختانه د بیلانس په جوړولو کې بهبود لیدل کیږي. سږ کال د افغانستان تجارتي بیلانس واردات 88% او صادرات 22% چې د تیر کال په مقایسه سره 9% زیاتوالی او بهبود راغلی ده د موږ په صادراتو کې. چې تیر کال زموږ د هیواد تجارتي بیلانس صادرات د 80 واردات 80 او صادرات 13 وو. 9% الحمدلله په صادراتو کې زیاتوالی راغلی تجارتي بیلانس کې. د افغانستان اسلامي امارت مثبت اقداماتو او اجراءاتو د تجارتو سکتور کې نور مثبت تأثیرات هم درلودلي، لکه په پولي ثبات باندې مثبت اغیزې، د کاري فرصتونو رامنځته کول او د عوایدو پر راټولولو کې شفاف او زیاتوالی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت غواړي د صادراتو د معیاري کولو او لا زیاتوالي لپاره د کابل په شمول د هیواد په 5 زونونو کې د صادراتو پروسس مرکزونه رامنځته کړي چې په لومړۍ مرحله کې د هیواد په مرکز کابل کې د دې زون د رامنځته کولو لپاره بودیجه هم اختصاص شوې ده. واردات. د واردات په برخو کې د پخوا په مقایسه تحصیلات رامنځته شوي دي. د افغانستان خصوصي سکتور کولی شي په شفافه، اسانه او پر وخت خپل وارداتي توکي د افغانستان د ټولو بنادرو له لارې د هیواد ټولو ښارونو ته راورسوي چې نتیجې تاسو په بازارونو کې لیدلی شئ. په مناسبو قیمتونو باندې د ټولو مصرفي توکو موجودیت او زموږ د هیوادوالو ورته لاسرسی دی. باید وویل شي چې د مالیې محترم وزارت سره په همغږۍ د اولیه موادو او خامه موادو تعرفه 1.5%
او 2.5% تر پخوا راټیټه شوې ده او د ماشینري واردول 0% تعین شوې ده. د همسایګانو سره مذاکرات، همکاري او همغږي. د تجارت په برخه کې یو مهمه موضوع چې اسلامي امارت ورته توجه کړې ده هغه له همسایګانو او د افغانستان له تجارتي شریکانو سره همکار او همغږي ده. د افغانستان صنعت او تجارت وزارت مشرتابه له ټولو همسایګانو سره خصوصا له ایران، پاکستان، روسیه، چین، ازبکستان، ترکمنستان او نور هیوادونو سره تجارتي مراکز او سفرونه کړي دي. په دې اړه غواړم د صنعت او تجارت وزارت سرپرست وزیر صاحب سفر ته چې ایران ته درلود اشاره وکړم چې په تفصیلي ډول په ټولو تجارتي، ترانزیټي او ورته موضوعاتو باندې بحثونه او مذاکرات ترسره کړي دي. دا وزارت پلان لري چې د سفرونو او مذاکراتو لړۍ ته دوام ورکړي. دوهمه برخه صنعت. مخکې برخه د تجارت او دا د صنعت ته. د صنعت وده او انکشاف د افغانستان د اسلامي امارت له ستراتیژیکو اهدافو څخه ګڼل کیږي. په دې مهم سکتور کې هم د صنعت او سوداګرۍ وزارت ډېر مهمې لاسته راوړنې لري. زموږ اولیه خفیفه او ثقیله صنایع تر پخوا په یو مطمئن او آرامه فضا کې خپل تولیدات ترسره کوي. زموږ سکتور الحمدلله 50% په مختلفو انواعو کې خودکفا ده. د مثال په توګه د وسپنې ویلې کېدلو، سیخ ګول تولیدولو سکتور، د وینځلو تولیداتو سکتور، 15 قلمه دوایي سکتور، نوشابه او انرژي سکتور، د کالینو سکتور او همدارنګه د چاپ سکتور. د صنعت په برخه کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت یو له مهمو موخو څخه د صنعتي پارکونو ایجاد ده. د صنعتي پارکونو ایجاد، انکشاف او د ځمکو توزیع ګڼل کیږي. د دې اهدافو د لاسته راوړلو لپاره وزارت ډېر کوششونه کړي دي. موږ فعلا په افغانستان کې 50 پارکونه لرو چې له دې جملې څخه 14 پارکونه فعال ساتل شوي دي او کوشش روان ده چې فعال او غیر فعال پارکونه داخلي او بهرین پانګوالو ته راجلب کړو. یعنی پارکونو ته په داسې معیار، په داسې ترتیب جوړو غواړو چې خارجي او داخلي پانګوال راجلب کړو، د هغوی دپاره د کار زمینه ورته مساعده کړو، د هغوی د فابریکو دپاره ښه ځایونه ورکړو او وسیع ځایونه ورکړو. صنعت او سوداګرۍ وزارت صنعت او صنعتکارانو ته د لا زیاتې توجه په مخه د صنعت او تجارت وزارت یو تعداد مهم خدمات هم وړاندې کړي دي، لکه د صنعتکارانو لپاره د وارداتي ترجیحي تعرفې، د ماشینالاتو او خامو موادو د تعرفې کموالی او ختموالی. حتی ځینو کې داسې حتی تعرفې لري چې بالکل په نیست برابر دي او د ماشینالات خو له سره تعرفه شته نه. همدارنګه د صنعتکارانو سره په منظم ډول د دوی د ستونزو او مشکلاتو اورېدلو او حل لپاره مجالس ترسره کړي او دا لړۍ به دوام لري. غواړم له همدې ادرسه د افغانستان خصوصي سکتور ته دا پیغام ورکړم چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت دروازې ستاسو پر مخ خلاصې دي او هیڅ ډول فاصلې وجود نه لري. صنعتکارانو ته وخت په وخت باندې ځینې ستونزې پیښیږي، مختلف اصناف دي، له هغوی سره موږ وخت په وخت باندې ناستې لرو او دغه لړۍ به دوام لري او په دغه توګه باندې موږ د صنعتکارانو هغه مشکلات په اسانه سره حل کړي دي او د آینده لپاره هم دغه هغه اسانه لار بولو. درېیمه برخه سرمایه ګذاري ده. د سرمایه ګذاري په برخه کې په دې باندې توانېدلي یو چې یو مطمئنه او باثباته فضا داخلي او خارجي سرمایه ګذارانو ته رامنځته کړو. خارجي سرمایه ګذارانو ته اسانتیاوې رامنځته شوي دي. د لومړي ځل لپاره د کابل په هوایي میدان کې یو خدماتي ډیسک جوړ شوی چې د دې خدماتي ډیسک له لارې د ویزې او نور اړین خدمات وړاندې کیږي
چې په تیر یو کال کې تقریبا 100 خارجي سرمایه ګزاران له همدې لارې ویزې ترلاسه کړي دي او هیواد ته راغلي دي. د پانګوالو د جلب او جذب لپاره مو اصلاحي پروسې پر لاره اچولې دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د پانګوالو لپاره په یو واحد مرکز بدل شوی دی. د دې وزارت د پانګونې د انکشاف ریاست داخلي او بهرني پانګوالو ته ټول لازم اصولي ضروري خدمات او معلومات وړاندې کوي. دا وزارت تصمیم لري چې د پانګونې او پانګوالو د چارو د لا ښه تنظیم لپاره یو جامع حقوقي او مقرراتي چوکاټ رامنځته کړي، تر څو داخلي او بهرني پانګوال په مطمئن ډول د افغانستان په مختلفو سکتورونو کې چې خورا ډیر ظرفیت لري پانګونه وکړي. څلورمه برخه د کاروبار چاپیریال. په تیر یو کال کې د وزارت د فساد او مغلقو کاري پروسو پر وړاندې جدي مبارزه کړې ده چې د دې مبارزې په نتیجه کې د افغانستان خصوصي سکتور متشبثین او تاجران د یو شفافې پروسې له لارې په کم وخت کې په اقتصادي ډول خپل جوازونه د دې وزارت د ثبت عمومي ریاست له لارې ترلاسه کوي، تمدید کوي او یا لغوه کوي. په ثبت مرکزي کې په دغه کال کې 5000 جوازونه توزیع شوي دي، 2228 جوازونه تمدید شوي دي تجارانو، او 333 جوازونه لغوه شوي دي، او همدارنګه 1000 جلد نوي تجارتي پاسپورټونه توزیع شوي دي. د تجارانو د اسانتیا لپاره چې هغوی د خپل جوازونه په اسانه طریقه ترلاسه کړي، د هغوی دپاره الحمدلله یو واحد خدماتي مرکز جوړ شوی ده، یعنې چتر واحد جوړ شوی ده. هغوی چې کله دې مرکز ته راځي، په هغه مرکز کې د دې د جوازونه چې په کومو شعبو پورې مربوط دي، هغه شعبې هم دلته ټول ورته ځای کړي دي. هغه د مختلفو وزارتونو پر تړاو لري، تر داخلي وزارته، تر پاسپورټ پورې، تر نورو. هغه مو ټول په چتر واحد کې ورته ځای کړي دي. او تجار چې مخکې په ډېر وخت به یې ځای کېده، ډېر وخت به یې لګېده چې یو جواز ترلاسه کړي، اوس 2 ساعت او 3 ساعت جواز ترلاسه کولی شي په شفافه توګه باندې. یعنې هېڅ ضرورت یې نه پیدا کېږي چې هغه وخت ضایع شي، بلکې مستقیما په خپل راتلی شي، 1 ساعت 2 ساعت کې خپل جواز په خپل لاس ترلاسه کولی شي. دغه زموږ هغه خلاص معلوماتو او سلطه سره مشارک